د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دایمي اوربند پر ټینګېدو د اسلامي امارت ټینګار. د اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد د ایران له ساده او سیمه رسنۍ سره په مرکه کې وایي د سیمې بې ثباته کولو په موخه د پاکستان په وروستي تیري کې ښایي بهرني لاسونه ښکیل وي. نوموړی ټینګار کوي چې اسلامي امارت دا اجازه نه ورکوي، خو پاکستان هم نه باید د زبرځواکونو د سیاستونو قربانی شي. ما حس میکنیم که در این دست بیرونی ها شاید بوده به خاطر اهداف ناامن‌سازی منطقه یا یک ماموریتی داده بودند. خب ما تلاش میکنیم که موفق نشن و درک بکنه جانب پاکستانی هم که قربانی سیاست‌های ابرقدرت‌ها نگردن و منطقه را باز به طرف بی‌ثباتی نبرن. ښاغلی مجاهد دغه راز وایي د اسلامي امارت له واکمنېدو وروسته بې پیلوټه امریکایي الوتکې د ځینو هیوادونو له فضا څخه تیریږي او د افغانستان هوایي حریم نقضوي چې باید مخه ونیول شي. بله، ما دقیقا معلومات داریم پیامدهای یا درونهای آمریکایی است که از زمانی که امارت اسلامی افغانستان به پیروزی رسیده بوده و بالای شهرها و متاسف هستیم که از فضای بعض از کشورها عبور میکنن میان به افغانستان. ما خواهان هر چه زودتر متوقف ساختن پروازها هستیم. این نقض تحریم و نقض حریم افغانستان است و باید جلوگیری شود. مردم افغانستان اعتراض خود را داره و در مجمع‌هایی که هم دسترسی داشته ایم از انتقاد کرده مخواهان آن شده که زود متوقف شد. د اسلامي امارت ویاند هغه پوښتنې ته په ځواب کې چې امریکا غواړي د باګرام هوایي اډه بیا ترلاسه کړي وایي اسلامي امارت اجازه نه ورکوي هیڅ بهرنی پوځي ځواک په افغانستان کې حضور ولري. نه خیر، هرگز. ما روی پرنسیپ و اصول مردم افغانستان که برای خود از ذهن خود داره اجازه نمیتن نیروهای بیرونی در افغانستان حتی یک وجب خاک را در کنترل داشته باشه. حتی یک سرباز هم اجازه نمیتن در خاک ما حضور داشته باشه. این اگر خدای نکرده اشغال کردن و فشار آمدن 20 سال قبل هم بودن. ذبیح الله مجاهد په دغه خبرو اترو کې یو ځل بیا ټینګار کوي چې افغانستان د متوازنه اقتصاد محور سیاست په لرلو له ټولو هیوادونو سره د مثبتو اړیکو غوښتونکی دی.